هر څوک وایي چې دا ظلم شوی دی، چا هم نه دي ویلي چې دا ښه شوی دي. دا زمونږ بچي دي ټوله، دا خو یو ماشوم دی وهلی شوی دی، وفات شوی دی، دوی خو زمونږ د زړونو نه وینې وڅڅولي. یقین وکئ یو عالم خو پرېږده، یو طالب خو پرېږده، یو امي سره په یو چرګوټي باندې خپه نه کېدي. یقین وکړه په میږي باندې خپه نه کېدي، هغه نه مړ کوي، هغه نه ضایع کوي، هغه نه زخمي کوي. نو بیا یو ماشوم او بیا د علم پتنګ او د علم طالب چې فرشتي ورته وزرې غواړي او هغه فی سبیل الله دی او د هغه لوی فضیلت دی. علماو ته کله هم دا نه دي جایزه چې ماشومان ووهي. وهل شته لیکن د ماشوم وهل ګوره په دین اسلام کې نشته. ماشوم دپاره شفقت دی. بیا په دې پرفتن دور کې چې یو بچی مدرسې ته راشي نو بیا د هغه احترام کول پکار دي. دغې وجې نه علما فرمایي وهل خو لرې خبره ده، هغه ته لاس هم نشي وروړلی ځکه چې هغه ماشوم دی، هغې ته امرد وایي، هغه بېګیرې دی، هغه ته لاس وروړل فتنه ده. که ته بیا هم لاس وروړي نو هغه سر ته فقط لاس وروړی شي، د هغه لاس ته لاس نشي وروړی، د هغه ملا ته لاس نشي وړی، د هغه خپیو پتون ته لاس نشي وړی. دا د دپاره جایز نه دی که لاس وړې او مینه کې ورسره شفقت کې په سر ورته لاس کېږده او بیا وهله دا لوی ظلم دی. لیکن وګورئ تاسو په دې سوشل میډیا باندې چې کله دا ویډیو اپلوډ شوې ده لاندې به 100 کسانو دا کمنټونه کړي چې بندې کړي دا مدرسې او دا مولیان ظالمان دي او دا مدرسې ظالمان دي او دې مدرسو کې دغه کارونه کیږي. نو اکثر اوقاتو کې زما او ستا مدرسه زما او ستا نه بدنامه شي. زه خو یو دعا اکثره کومه چې زما نه به دین خدمت یا کیږي یا به نه کیږي. زه به یو غټ مدرس جوړېږم یا به نه جوړېږم، زما په خبره باندې به څوک اسلام ته راځي یا نه. کم از کم چې زما د وجه نه یو عالم بدنامي ونه شي، د یو طالب بدنامي ونه شي، د یو مدرسې بدنامي ونه شي، د یو صحیح مسلمان بدنامي ونه شي. الله تعالی دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې دین زده کو، علم زده کو. یقین وکئ په دې وخت کې موږ ته ډېر قیمتي خلک یو چې دین زده کوو او د دین د خدمت دپاره د فتنو دور کې راغلي چې هر طرف ته مالي. زه خو ډېر وخت په بازار کې تېروم، یقین وکړه ټول خلک دنیا پسې داسې اړم شوي دي چې ته به حیران چې دا انسانان نه بلکې حیوانات دي. مالدار خلک به اربونه روپۍ به ورسري، ښه کورونه او ښه پلاټونه او ښه پلازې به بیا به شپه ورځ په ځان باندې یو کړي تر دې پورې چې مرګ راشي او په دغه شان غفلت کې د قبر هغه کندې ته ور وغورځېږي او ناکامه د دنیا نه لاړ شي. الله تعالی دې موږ ته د دنیا د نعمتونو را نصیب کړي او د آخرت نعمتونو هم را نصیب کړي. انشاءالله وعده به کوو چې کم سبق وایو صحیح به یادو، که حفظ طلبا دي، که تجوید طلبا دي او که د علم والا، که اول درجې والا دي او که د دوره حدیث والا دي، کوشش وکړو علم بس دکو او علم سره چې کم سما استاد درس نظامی دي هغه کتابونه هم صحیح ګورو او دین علاوه نور چې کوم اضافي کتابونه دي هغه مطالبه کو. الله تعالی دې وکړي چې په دې خبرو باندې تاسو پوه شئ. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. جزاك الله.